وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. دریاد کړی چې کله مونږ موسی د 40 شپو ورځو په قرارداد راوغوښت نو تاسو د هغه په شا خوسکای په خدای ونیو په هغه وخت کې تاسو له حد ډیر زیات تیری کړی خو د هغې لپاره هم مونږ تاسو ته عفو وکړه چې خای اوس شکر کوونکی اوسئ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یاد کړئ چې په هغه وخت کې چې تاسو دا ظلم کاوه مونږ موسی ته کتاب او فرقان ورکړ څو تاسو د هغه په وسیله سم لار ومومئ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. دریاد کړی چې کله موسی علیه د نعمت سره درستون شو نو خپل قوم ته وویل چې ای خلکو تاسو په خدای سره د خوسکی په نیولو په خپل ځان سخت ظلم کړی دی نو تاسو د خپل خالق په وړاندې توبه وباسئ او په خپلو کې سره ووژنئ. په همدې کار کې ستاسو د خالق په وړاندې ستاسو خطوب دی. په هغه وخت کې ستاسو خالق ستاسو توبه قبول کړه چې هغه لوی بخښونکی او د رحمت څښتن دی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. در پزړه کړی هغه وخت چې کله تاسو موسی ته ویلي و چې مونږ به ستاسو په خپل تر هغه باور نه کړو ترڅو چې په خپل سترګو په څرګنده توګه خدای له تاسو سره په خبرو کولو ونه ویل. هغه وخت تاسو په رڼو سترګو کتل چې یو قوي سایقه درته راغله. تاسو به روحه غورځېدلی وي مګر بیا مونږ ژوندي را پاتولې. په کار د چې له دې ښېګڼې وروسته تاسو شکر وباسئ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. مونږ ورېځ پر تاسو سورې کړ د من او سلوا خواړو مو درته برابر کړل او تاسو ته مې وویل چې کوم پاک شیان چې مونږ تاسو ته روزي کړی دي هغه خورئ. او تاسو په خوانه چې څه وکړل هغه پر مونږ ظلم نه و بلکې هغه خپل پر خپل ځان ظلم وکړ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. او یاد کړئ چې کله مونږ ویلي و چې دې کلی ته چې ستاسو په مخ کې د ننوځي د هغه حاصلات چې څنګه مو زړه غواړي هغه څه په خوند وخورئ مګر د کلی په دروازه کې د سجدې په حال کې ننوځي او وای یا الله زمون ګناوي وبخه مونږ ستاسو خطاګانې دربخو او په نیکو کارانو بل زیات فضل او مهرباني پیرزو کړو. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. حکومت خبره چې ویل شوی و ظالمانو هغه بدل کړه نور څه وکړل په پای کې مونږ په ظلم کوونکو له اسمان عذاب نازل کړ. دا سزا د هغو نافرمانیو و چې هغو کولی.